نیکې هیلې احترامات په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع فرتم لري او خوشحالي مو پر برخه وي. څنګه کولی شو د بایبیټ اکاونټ لپاره ګوګل انتنټیکیټر برحاله کړو یا یې آن کړو؟ نو زه د ویډیو په طرف چې څنګه کولی شو، نو لومړی به وروره داسې کار وکړئ چې ګوګل انتنټیکیټر دا اپ به ګورئ، پلی سټور ته به لاړ شئ. پلی سټور ته چې لاړې دغه اپ به ډاونلوډ کړي. دغه ته ما ګورئ سرچ کې ورکړی دی چې کلیک به پرې وکړئ، ډاونلوډ به یې کړئ. ما سره تیار خلاص دی، ګورئ دا ما سره خلاص دی. دا کار چې مو لومړی وکړو، بیا به لاړ شئ بایبیټ اکاونټ ته. بایبیټ اکاونټ ته چې راغلی، مخکې ما کړی نو بېرته به تاسو سر نه وښیم. د بایبیټ اکاونټ ته کې به دغسې راشئ او دا سیکیورټي دا ګورئ، دا به کلیک کړئ. را به شئ ګوګل 2FA اتنټیکیټر او دا به آن کړئ. آن چې مو پسې ووهه، دلته به ستاسو ګوګل اکاونټ ته یو کوډ راشي. ګوګل ته به لاړ شئ چې کوډ راغلی که یا ښه دلته دا کوډ راغلی دی، نو دا به کافي کوي برو. کافي مې وکړو چې ډایرکټ دلته پیسټ کېږي. چې پیسټ مو وکړو کنټینیو به وهئ او دلته به دا سیسټم دا کافي کی ګورئ، دا به کافي کوي. دلته ډېر وروسته سټیپ راځي، هغه کې ډېر مهم دی. کافي مې چې کړو نیکسټ به ووایئ. نو نیکسټ چې مو ووهو اتنټیکیټر آف ته به راشئ. دلته به چې سیټ اپ وکړئ، د انټر سیټ اپ کی به ووایئ. صحیح ده. دلته به د بایبیټ نوم ورکئ، بایبیټ او هغه کی چې کومه تاسو د هغه ځای څخه را کافي کړله دلته به ایډ کړئ. دلته ګورئ 581 301 دا بایبیټ کوډ به نه اوس نوی راغلی. بایبیټ 088 353 دا کوډ به راواخلئ، 088 353. ډن. ستاسو د ګوګل اتنټیکیټر سیسټم چې دی دا برحاله شو. ستاسو سیسټم چې دی دا برحاله شو او هر سیټ اپ یې وشو. دغه ځای کې ما دغه سکرین شاټ یې ځکه ورکړی په دې خاطر چې په دغه ځای کې سکرین شاټ او سکرین ریکارډر اتنټیکیټر اف یې هېڅ راخیستو نه. ډېره خواري مې وکړه، خو دومره مې وکړه چې سکرین شاټ مې ولګولې. انشاءالله هیله لرم چې پوه شوي یاستئ. که ویډیو مې خوښه شوي د سره لایک یې کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. په مخه مو ګلونه.